بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قدرمنو د رجل ټي وي له طرف نه محمد علي جوهر تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو نن تاسو سره زه د صوابي د نوموړو شخصیاتو په حواله خبرې کوم. د نو مخکې یو ویډیو کې مونږه تاسو سره د شخصیاتو په نومونو باندې خبرې کړې وې چې کم کم شخصیات دي او د هغې معمولي غونته کې پېژنګلو. خو نن په دې یو داسې شخصیت چې هغه ژوندی شخصیت دی او زموږ ډېر ښه ملګری دی، زموږ ډېر ښه مشر دی، فرهاد یوسفزی. او چې کم ملګري فیسبوک کوي نو هغې خو به یقینا چې پېژني د فیسبوک د لارې زموږ ډېر تکړه ملګری. او دې نه علاوه چې کوم دی فرهاد یوسفزی چې کومه زموږ ادبي حلقه ده، زموږ کوم ادبي دنیا ده د پښتو په حواله باندې، نو په هغې کې د هغې یو ډېر لوی نوم دی. فرهاد یوسفزی پوره نوم چې کوم دی نو هغه دی فرهاد علي وسیم او قلمي نوم یې دی فرهاد یوسفزی. د پلار نوم یې دی وسیم داد او د چې کوم د زیږون نیټه ده د فرهاد یوسفزی هغه ده 1961 یکم فروری 1961. او د دې چې کوم علاقه ده د ضلع صوابی ډېره تاریخي کلی تحصیل رجړ کې دوبیان کلی دا ردي کلی دی خپل. او دی لومبی چې کوم سبق ویلی دی هغه هم د دغه خپل کلي نه ویلی دی. بیا 1977 کې چې دی کله فارغ شو د سبق نه، نو په دسمبر 1977 کې دی په پاک بحریه فوج کې چې نو هغې کې دی برتي شو او هغې کې خپله وظیفه شروع کړه. بیا په 26 جون 1998 کې د بحري چې کوم زموږ فوج دی د هغې نه دی د صوبیدار په طور باندې ریټایر شو. او هم په هغه کال جولای کې د متحده عرب اماراتو په بحریه کې په حیثیت د یو استاد هلته کې خپله وظیفه په ابوظبي ولایت کې شروع کړه چې تر دې مهاله پورې جاري ده. دا اوس هم د لیک لوست خبرې که زه وکړم چونکې ډېر لوی نوم دی د لیک په حواله باندې، نو د لیک په حواله باندې دې شروعات چې کوم کړي دي یعنې خپله شروع د لیکلو کړې ده هغه 2003 نه ده. او بیا د نثر چې کوم آغاز دی کړی دغه خو په 2003 کې و. بیا په 2005 کې دی شاعري شروع کړه او دغه شان بیا دی ګڼ شمېر کتابونه چې هغه لیکلي دي چې هغه کتابونه که تاسو وویل چې کوم د دې چاپ کتابونه د چاپ آثار دي، نو په هغې کې لومبی کتاب دی د متلونو په لار. دا لومبی د ایډیشن چې کوم نو هغه په 2011 کې دی. بیا دویم ایډیشن د دې چاپ شوی دی په 2016 کې او دریم ایډیشن د دې چاپ دی بیا په 2018 کې. بیا بل کتاب چې کوم دی د نثر د قدرونو په لار دا په 2012 کې چاپ دی باقاعده. بیا دریم کتاب چې کوم دی نو هغه دی د ملغلرو لړۍ. نو دا چې کوم دی دا په 2013 کې چاپ شوی دی. او فولکلوري ادب د دې لومبی چاپ په 2017 کې دی او دې نه علاوه دویم چاپ په نومبر 2019 کې دا چاپ شوی دی. د شاعرۍ په حواله کې دې خبرو کوم شاعرۍ په حواله مو ډېر زبردست کلامونه او ډېر ښکلې شاعري تاسو کله فیسبوک کې ګورئ فرهاد یوسفزی تاسو سرچ کړئ نو تاسو ته به ډېر زبردست کلامونه د فرهاد صاحب ملاویږي. د فکرونو په لار دا د دې لومبی چې کوم د دې چاپ کتاب دی د شاعرۍ هغه دی د لیونتوب په لار او دا په 2013 کې چاپ شوی دی. بیا د ژوند په لار تاسو کو سوچ کوئ قدرمنو کتونکو نو په دې کې د لار ټکي ډېر زیات دی استعمال کړی. تقریبا هر یو کتاب کې د لار یعنی متلونو په لار او د قدرونو په لار دا یو ځان له یو ډېر مزیدار اتفاق دی. د دې دویم کتاب چې بیا کوم دی د شاعرۍ هغه دی د ژوند په لار چې هغه په 2016 کې چاپ شوی دی. او ناچاپه آثار چې کوم دي چې کوم ناچاپه کتابونه دي هغه تاسو سره شریک کړم. نو هغې کې بیا د فکرونو په لار دا یو کتاب او د سړیکو شور د پرهرونو په سر دا هم را روان دی انشاءالله. او په دې کې دې دا خبره ماته کړې وه چې د کارادر نه تر چارلسټانه پورې دا یو کتاب نو دا دې وی چې چاپ کېږي به خو دا اوس چاپ شوی دی، اوس تازه بالکل چاپ شوی دی. نو دا خو دې چاپ شوی دی او بل په ناچاپو کې بیا دا اوس چاپ شوی دی. ځکه تاسو ته ما د آخري دا خبره وکړه دروغ رښتیا دا هم د دې را روان دی انشاءالله دا کتاب. او زما د ادبي ژوند سفر په دې باندې هم انشاءالله د فرهاد یوسفزی کتاب را روان دی. قدرمنو نن تاسو سره په دې پروګرام کې چې راکم د شخصیتونو په حواله نوموړي شخصیات په دې کې موږ تاسو سره شریک کو فرهاد یوسفزی. یقینا چې تاسو علم کې به اضافه هم شوي او دغه شان من انشاءالله موږ د خپل سلسله چې کومه ده په دې حواله ده دغه شان جاری ساتو.
قدرمنو تر بل ویډیو پورې محمد علي جوهر لور کې اجازت د الله په امان او وختونه په خیر.